د رب العالمین ذکر دا ډیر اوچت عبادت دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایلی دی ولذکر الله اکبر. د رب العالمین ذکر په ټولو عبادتو کې غټ عبادت دی. ولذکر الله اکبر دا معنی دا د رب العالمین یادول په ټولو عبادتو کې دا اوچت عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل صحابه کرامو ته بیان کوي، په هغه بیان کې صحابه کرامو ته فرمایل الا انبئکم بخیر اعمالکم وارفعها عند ملیککم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. رسول الله صحابه ته فرمایل آیا دسی عمل زتا سو دنخه ما چې هغه ټول اعمالو کې اوچت عمل لې د جهاد نه د روزې نه او د عام عبادت او اوچت عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه صحابه کرامو ته فرمایل یا رسول الله ولر دا خره د خامخه او خایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د رب العالمین ذکر نو ذکر او اذکار د رب العالمین یادول سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله او دغسی نور اذکار او کلمات چې هغه تاسو ته یاد دي. دا ګور ډیر اوچت عبادت، دا ډیر اوچت عبادت دی د رب العالمین په عبادتو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر کوي او کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر نه کوي د دې دوه مثال د مړ او د ژوند دی. کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر کوي دا ژوند دی او کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر نه کوي هغه مړ دی. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت او رواه البخاري. او دا ګور صحیح روایت دی. هغه انسان یقینا مړ کم یو انسان چې هغه د رب العالمین ذکر نه کوي. د رب العالمین د مؤمن مثال هغه د مې دی او د ذکر مثال هغه د اوبو دی. مې چې د اوبو نه روباسي نو هغه مړ کیږي. دغه مثال د مؤمن هم دی. مؤمن چې د رب العالمین د ذکر نه روباسي نو هغه به مړ کیږي. رب العالمین قران کریم کې فرمایلی دی کم انسانان چې د رب العالمین ذکر کم گئی نو دا عام دور باندې منافقان د منافقانو په صفت کې رب العالمین فرمایلی دي ولا يذكرون الله الا قليلا. یو کافران دی هغه د رب العالمین ذکر نه کوي، یو مؤمنان دی هغه د رب العالمین ذکر ډیر کوي او یو منافقان دی هغه د رب العالمین ذکر لک کوي. نو اوس موږ تاسو له سوچ وکړه دي چې بدی درې وړو کې موږ به کوم وډلو کې یو. کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر ډیر کوي دا مؤمن دی او چې څوک د رب العالمین ذکر لک کوي نو دا منافق دی. او دا ګور قران کریم کې رب العالمین ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ثلاث لا ترد دعوتهم. د درې کسانو دعاګان رب العالمین خامخ قبلی رب العالمین نو واپس کوي. یو باغی دی الذاکر لله کثیرا. کم یو انسان چې د رب العالمین ذکر ډیر کوي رب العالمین د دې دعا خامخ قبلی. والمظلوم او بکم یو انسان باندې چې ظلم وکړي چې دغه دعا رب العالمین قبلی. والامام المقسط او دویم هغه بادشاہ او هغه خلیفۃ المسلمین چې هغه کې د انصاف او د عدل ماده موجود دی رب العالمین دغه دعاګان ډېر قبلې. نو کم یو انسان چې ذکر ډېر کوي رب العالمین دغه دعاګان ډېر قبلې. عبادتو کې واحد ذکر هغه عبادت دی. د ار یو عبادت لپاره شارع یو مقدار مقرر کړی دی. منځونه هغه به ورس کې پنځه کې او روزي هغه به ټول ګال کې هغه 32 یا 29 نشي او دغه زکات هغه به بکال کې یو ځل ورکه. حج هغه په عمر کې یو ځل کې او دغه سي نور اوچت عبادت داغه د بار رب العالمین ټیمونه مقرر کړی دي او داغه د بار یو خاص اندازو مقدار مقرر کړی دی. واحد د رب العالمین ذکر دی چې د دې د بار خاص وخت او خاص مقدار هغه شارع نه دی خودلې بلکې رب العالمین موږ درې فرمایلی دی یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا. اے مؤمنانو تاسو رب العالمین ډیر یاد کړئ. که تاسو کې ایمان وي د ایمان د قضا د رب العالمین با ډیر یادوي. واحد دا ذکر د بل یو عبادت مبارک الله دانی دی ویل چې هغه تاسو ډیر کوي. ذکر د رب العالمین چې څومره ډیر وي د ذکر د بارګور
او دسم لازم نه دی د ذکر د بار دا لازم نه چې خامخابت په او دس کی او نو ولدا لازم ده چې تبه ناسي نو ولدا لازم ده چې تبه اودی په ار یو ټیم کې ذکر کول شي که سړی ناس وي که سړی ملاس وي که سړی مزل کې بټولو حالاتو کې رب العالمین په قران کریم کې فرمایلی دي فذكروا الله قياما وقعودا وعلى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مؤمنان هغه خلق دي چې هغه رب العالمین یادې پناستا او په ولاړه او په چې کله مزل کې د بدی وخت کې رب العالمین یادې او ام المؤمنین عائشه فرمایلی دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يذكر الله في كل احيانه رسول الله صلی الله علیه وسلم با د رب العالمین ذکر په ټولو اوقاتو کې کو او دا ګوره یو حقیقت دی کم یو انسان دا چې د ذکر مقابل اویدلو د رب العالمین ذکر کو ځان لا د دې انسان زړه ژوند دی او کم یو انسان چې یی د سر خواهش نه او یا خواهش چې د رب العالمین ذکر وګما لیکن هغه د مقابل اویږي د دې انسان زړه د بازي ګناهونو د وجه د رب العالمین ملکړي د بکارداري چې خپل زړه ته متوجي شي چې ما کم د یو عمل کړی د رب العالمین زده دومره او چت عبادت نه هغه محروم کړي نو په عبادتو کې اوچت عبادت هغه د رب العالمین ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی صحیح روایت د مسلم کې راغلی دی احب الكلام الى الله جل وعلا اربع رب العالمین د سلور خبر ډیر محبوب دي زمنګ رب ته او زمنګ الله د زمنګ معبود ته سلور خبر ډیر محبوب دي یو سبحان الله او دویم الحمدلله او دریم الله اکبر او سلورم لا اله الا الله دا سلور هغه کلمات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رب العالمین ډیر زیات خوخ دي او چې کله سړی د سی کلمات وایي چې هغه د رب العالمین خوخي نو هغه انسانم به د رب العالمین خوخيږي او کله چې انسان د رب العالمین خوښ شي نو دغه ذلک هو الفلاح العظیم اصل کامیابی هم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خذو جنتکم صحیح روایت کې راغلی دی او ځل صحابه کرامو ته فرمای خذو جنتکم خپل ډال ولي صحیح او ډال راوالي پاغه مریضان د دشمن نه بچ کی صحابه کرامو ته فرمای و ما جنتنا یا رسول الله زمونږ ډال سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله او بنزمه کلمه وسره فرمایله لا حول ولا قوه الا بالله دا بنزه در جهنم د اور نډال لې کم یو انسان چې د دې بنزه کلماتو ذکر ډیر کړي رب العالمین به د جهنم د اور نه محفوظ کی صحابه کرام سره د دیني کو اعمال ډیر زیات شوق زمونږ استاد په د معاشره کې دسي اعلی دودسي اسباب او دسي مصروفيات د خلقو پیدا شوي دي چې د رب العالمین د عبادتو نه غافل دي صحابه کرام با دسي واړه اعمال د هغه کوشش وکاو دا غټ خو به ټول کول د ذکر خو به عام صحابه کرام کو دسي واړه اعمال چې هغه د خلقو توجه نه وا باغی کې هم صحابه کرام کوشش کو چې هغه حاصل کو باغی باندې عمل وکي یو ځل صحابه کرام رسول الله درال و یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور مالدارانو خلق ټول اجرونه وګټل اغي حجونم کوي زکاتونم ور کوي صدقېم ور کوي او عام خیراتونم به خلق باندې کوي او منګ نه حج لته شو د مال د وجنا او نور صدقات او خیراتونه کول شو د مال د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل زتا اوس درس یو عمل خیمه ک اغه تاسو باغی مری عمل شروع رب العالمین بتاسو لرا د مالدارانو را ډیر اجر درکې وی اغه عمل سره تصبحون الله دبر كل صلاة 33 مرة وتحمدونه 33 مرة وتكبرونه 33 مرة دا عرف رزم النبس درید اشکار سبحان الله او درید اشکار الحمد لله او درید اشکار الله اکبر او بیا یو کار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا تقریبا ټول سل ګرځي شو دا چې کم یو انسان د ار یو من نفس ویلي د رب العالمین د هغه مالدارانو نه چې هغه د رب العالمین په دین باندې مال لګي رب العالمین د هغه ډیر اجرونه ورکړي نو بدیږي مالداران صحابه کرام خبر شو نو هغه د اعمال مشورو کړل دا صحابه کرام یا رسول الله بسرال صحابه کرام ودینه کو اعمالو کې مقابله کوله و یا رسول الله هغه خدا اعمال مشورو کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا رب العالمین فضل له چې بس بچا باندې وکي نو اذکار دا غره په عبادتو کې اوچت عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي بوختل وکلا
ويا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. د اسلام احکامات به ما باندې ډیر شو، تما د رس یو عمل راوخه او چې زب هغه باندې مونږوري ونی سما او رب العالمین بداغي د وجنه جنت ته داخل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، باید چستا جبا ارډم کې د رب العالمین په ذکر باندې لمدای. کدا عمل د پیدا شو رب العالمین به بتا باندې دغه رحمو کې رب العالمین به ته جنت ته داخل کی. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، او ذکر د رب العالمین په عبادتو کې یقینا ډېر اوچت عبادت دی.